سعودي په پاکستان څه بند کړل او پاکستان څنګه افغانستان ته احتیاج شو، دا دوه مهم خبرونه په دې ویډیو کې وګورئ. سعودي عربستان د کشمیر موضوع په تړاو د اسلامي همکارۍ او سازمان غونډې د نه رابللو له وجې په پاکستان په غوسه دی او په مقابل کې پر دغه هیواد خپل پور او تیل بند اعلان کړل. د راپورونو پر اساس سعودي دغه اقدام وروسته له هغه وکړ چې پاکستانی چارواکو وویل د سعودي په مشرۍ د اسلامي هیوادونو د همکارۍ او سازمان یا OIC نشي کولای د کشمیر موضوع کې مرسته وکړي. سعودي تیره اونۍ پر پاکستان فشار راوړ چې د دوی $1 بلیون ورکړل شوی پور دی بیرته وګرځوي او دې وضعیت پاکستان ډیر ورخطا کړی دی. دغه $1 بلیون پور د هغه $6.2 بلیون مرستندویه پکیج یوه برخه ده چې د سعودي شاهزاده محمد بن سلمان د 2018 کال په نومبر کې پاکستان ته د خپل سفر پر مهال اعلان کړی وو. د مرستې په دې پکیج کې $3 بلیون پور او د $3.2 بلیون تیل ورکول شامل وو. اوس پاکستان هڅې پیل کړي دي چې دغه وضعیت مهار کړي او یو شمېر هیوادونه یې سعودي ته واسطه کړي هم دي چې اړیکې ورسره بیرته ورغوي، خو سعودي په غوسه دی او سمدستي د رد ځواب ورکړی دی. همداراز د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د کشمیر د موضوع په تړاو د اسلامي هیوادونو د همکارۍ او سازمان د غونډې رابللو هڅې هم پیل کړي، خو بریالی شوی نه دی. او همدارنګه پاکستان له افغانستان سره خپلې ټولې لارې پرانیزي. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان اعلان کړی دی چې په یوه اونۍ کې به له افغانستان سره خپلې ټولې لارې په عادي ډول پرانیزي. د نوموړي په وینا دغه لارې به د سوداګرۍ او د عامو خلکو د تګ راتګ پر مخ پرانیستل شي او دوی په یوې طرحې کار پیل کړی دی چې هر څه د کورونا وایرس مخکینی حالات ته وګرځي. تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان هم د یوې طرحې د جوړېدو اعلان کړی وو چې پر اساس به له افغانستان سره د پاکستان ټولې لارې په عادي ډول پرانیستل شي. د شنونکو په وینا پاکستان دغه اقدام ځکه کوي چې له اقتصادي اړخه له خراب وضعیت سره مخ دی او پاکستان د افغانستان لپاره د لومړني او تر ټولو نږدې او مهم مارکیټ په توګه پخوانی مقام له لاسه ورکړی دی او پاکستان هڅه کوي چې بیرته هغه پخوانی ځای پیدا کړي، ځکه خو د اړیکو د ښه کېدو په لټه کې دی. د تورخم دروازې د بندېدو په غبرګون کې ولسمشر غني هم ویلي و چې اوس افغانستان په پاکستان خپله تکیه کمه کړې او د دوی له لورې د لارو خلاصېدل او بندېدل زموږ په اقتصاد پام وړ منفي اغیزه نه پرې باسي. ډیره مننه درنو لیدونکو چې دا ویډیو م تر پایه ولیدله. که مو خوښ شوي وي نو لایک یې کړئ. د لا ډېرو ویډیوګانو د لیدو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو الله مو مل شه، ښه وخت ولرئ.